إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم صل عليه زما د اسلام قدرمندو احباو الله جل جلاله دی اول ما تد صحیح بیان توفیق را نصیب ګرځیو بیا دی اول ما تد صحیح عمل کولو توفیق را کیو بیا دی حاضرینو دوستانو احباو مخلصانو او عاشقانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا د صحیح عمل کولو توفیق در نصیب وګرځي حدیث پاک کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی کہ اللہ جل جلالہ تا پبندگانو کی هغه بندا محبوب او نزدې او قریب دی چې د کم بندا زړه غم جنوي ان الله يحب كل قلب حزين په تحقیق سره الله جل جلاله ته هغه بندا نزدې او قریب دی چې کم زړه کې غم وي حضرت اشرف الدین رحمت الله علیه مبارک خپل یو دوست چې کم دی خط لیکيو نصيحت ورته کوي چې د سلوک لارا کو غسول غواړي کو د سلوک لارا توي کول غواړي کو د سلوک په لارا باندې تیز رفتار غواړي نو زړه غمجن کا زړه دردمن کا پترک د خواهشاتو پترک د منهیاتو پترک د دنیا د محبت خپل زړه غمجن کا د کلونو مجاهدو د کلونو رزتونو د کلونو تکالیفو د مشکلاتو د دې لارې حل او مقصودی اصلی ترسیدل ستا د پاره لنډ لار دا د چې زړه غمجن کی وزړه په سباندې غمجن کی خواهشات دا نفس او شیطان رقیبان د انسان د دې زړه سره د دې قرب او جوار او نزدېکت او زندگی دا دوړ انسان او دوړ دشمنان زمون دا د زړه په یو بل ګډ کې د انسان ناسي د مقوی د زړه ظاهری او فرحات او خوشحالی کوونکې د زړه خوشحالي په ظاهری باطینی نه
کله چې انسان په خپل خواهشاتو کې مبتلا وي نو دا نفس او شیطان د دې دوړه معینان دي دا زړه باچا دي او دا دوړه وزیران دي دو نو دی ورته چې کم دی دا بدبوئی نه خوشبوئی جوړه کی د ګن ورته ګلونه جوړ کی او د ډیران ورته باغ جوړ کی د ډیران ورته باغ جوړ کی ډیران یره دا خلق چې سکه مبتلا دي او دا خوند او لذت دا د کم ځای نه کیږي دا خوند او لذت ورکی دا نفس او شیطان پیدا کوي دا وزیران دا معینان دي د زړه ظاهری بیا رست سړی پخیمانم بی رست سړی غیر مطمئنم بی چینچم بی سکونم بی ذکر چې د زړه اصلي د اطمینان شي چې کوم د روح د سکون شي دی چې تر څو پورې د تعنی ملاو شوی تر هغه پورې زړه مطمئن کیدی نشي خو ظاهری یو چا مانه تاسو کوی سه چې دې سړی جمعات کې ناشتي چې جمعات کې ناشتي نو سړی لزر آرام ورځي قران پاک اوري ناتخوانی اوري دغرنګي قال الله قال الرسول اوري او یو سړی چې تماشې تناستی نو خوب نور دي ما د دې داسې مثال لې یو سړی حقیقت کې د ګلونو په باغ کې ناشته خوشبوئی لګېدلې ده او د روح ته چې کوم دی غذا ملاویږي د سکون خسته هواګانې او خوشحالۍ او اطمینان او سکون دی دله به آرام ولې نه ورځي دی به باغ کې سره با سکون کیږي مطمئن کیږي با مسرور کیږي با خوشحاليږي با آرام به ورځي کم سړی ډیران کې ناشته ډیران کې او د ډیران بدبوئی ورځي او ماشي راځي کله په سترګو کې نه نوځي او کله په وګو کې او کله په سترګو کې او کله په پوزه کې دله به آرام د کم شي ورشي آرام هلته چرته دی دا هو ظاهري خوشحالي او سرور دی چې نفس او شیطان پکې پیدا کی الله جل جلاله دی منګ او تاسو د دې دوړو د دشمنانو نه په امن او امان کې وساتي دا دوړ داسې موینان دي سړی په خیمانی ګناه پیو کې او وخت ورته ګناه کې خوند او عزت واچي مزه ورکی پیدا کی په حرامو کې دا حرامو کې دا مزه چې سړی محسوسین دا د دې دوړو وزیرانو کار دی آرامینو دا دوړو وزیران د زړه ظاهری مطلق مسلمان یا ساتي یا به ورسته په ایمان او زړه بن شي چې دا سم وکړل یا غلطه مې وکړه خمونه کړ نو عرض می دا کول استاد د وړاندې چې رب کائنات تا په بندگانو کې هغه زړه چې کوم دی قریب دی چې کوم زړه غم جنوي نو خواهشات راځي او سړی د خواهشاتو خلاف کوي نو دا موینانو کار څه دی د دې شیطان آرامي او د نفس کار دادي چې په ځل باندې او داسې تیګه کی دي خفه کی پریشانی کی سو وخت د پاره کوم خلکو ته چې مایت نصیب شي کوم خلکو ته چې للهیت نصیب شي کوم خلکو ته چې قرب الهی نصیب شي هغه خفغان یو څو ورځې مرحله وي حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې ده فرمایي چې نبی کریم
صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل چې په جنت کې یو مقام دی یو ځای دی چې دا به الله هغه بندگانو تور کوي چې د کوم بندگانو زړونه غمجن او دردمن دي سعدی رحمت الله علیه ته یو بزرگ چې کوم دیلی وی سعدی زما په مجلس کې سمو دکینا الله بدر ته ابدالیت درکې ابدال بشي سعدی سے مبارک رحمت الله علیه ورته قربان ابدالیت من دې پکارو دردمن ظلم پکار دی چې ظلم دردمن شي د آخرت پیغام د خدای په محبت او مینه باندې مهر درمن شي او چې زړه درمن شي او غم جن شي نو د کې څه کمال لسه چیرې ته په خبره کې حضرت موسی علیہ السلام مبارک رب کائنات ته وی چې خدایا ستالی دل رب العالمین ورته فرمایي چې زما لیدل حضرت موسی علیہ السلام مبارکا لن ترانی فإن استقر مكانه فسوف تراني دا ظاهری سطح چې کوم دی د دې غرو ما تنشو بلکې دا غر زره زره شو کتابونه لیکي فإن استقر مكانه فسوف تراني لكن التالي باطل فالمقدم مثله نو تالی باطل دا ممکن نه ده چې زما د تجلیات او زما د انوارات برداشت دا غرو کی حضرت موسی علیہ السلام دا ممکن نه ده نو چې ممکن نه ده نو زما لیدلم ممکن نه دي اوس دا غر زره زره دی کی کمال څه دی دی غر زره زره کیدو کی کمال دادی چې د رب کائنات تجلیات د دې غر اندرون تور ورسیدل اندرون کو غر زره زره شوه نه وي نو تجلیات او انوارات د الہ با د غر په ظاهری سطح باندې د غر بیختا او زری ته بچ کم دی د رب کائنات تجلیات نو ورسیدلی د الله پاک راز داو د غر دا تقاضا و چې زما یوی زریتا د رب کائنات دا تجلیات او انوارات دا زما یو زری تر ورسی